عبدالرازق پالوال قدرمنو زموږ د ادبیاتو خصوصا توکمپو ژبپو او په فیلالوجي چې ورته وایي تاریخ څېړنه یعنې د یو لیکوال په توګه دا دومره غټ نوم چې په مړینه باندې ډېر سخت خواشینی سوم. په 6 تاریخه د دسمبر د میاشتې یعنې پرون نابله ورځ دی وفات سو. الله تعالی دې وبخښي، الله تعالی دې د ده کورنۍ ته صبر ورکړي. د خپلې ویډیو له لارې بس دغه دعا کوم کورنۍ ته د تسلیت پیغام وړاندې کومه. دا یکړ د ده د کورنۍ زیان نه دی، دا زموږ د ټولو شریک غم دی او داسې شخصیت یا په فیلالوجي کې خصوصا چې زه یې ډېر لولمه، ما په خپله د پالوال صاحب او د دولت محمد لودین صاحب چې کوم ژور نظرونه دي په فیلالوجي کې، نو زه ډېر ورته حیرانېږم. داسې خلک بیخي لږ لرو موږ. نو د دې سړي مړینه چې ده دا واقعي زموږ د ټول ادب، زموږ د ټولې سیمې تاوان دی. دا سړی په ډېر یادولو او په ستایلو باندې ارزي. پرون د ده په کندهار کې جنازه وه. زموږ یو دوست دی پوهنیار سید احمد کانې صاحب، هغه د ده په جنازه کې یو وینا وړاندې کړې ده، هغه د ده هغه سرسري بایوګرافي. دغه رنګه د دې بایوګرافي چې هغه خال خال خطونه دي، هغه ماته زما قدرمن دوست محمد نبي سلطاني صاحب را لیږلي دي. او له دې سره سره د عبدالرؤف بېنوا صاحب کتاب اوسني لیکوال کې چې بیا بشپړ متن چې دی هغه د مطیع الله رویال په زیار باندې چاپ سوی دی، په دې کې هم سته. تاسو یې وکتلی سئ، هر څه یې راوړي. زه یې داسې سرسري له تاسو سره شریک کړم، تاسو ته به اندازه وایي چې زموږ په ادب کې دا څومره لوی شخصیت دی او د دې کار او زیار چې دی هغه موږ په درنه سترګه ورته ګورو. قدرمنو زموږ دغه شخصیت یعنی پالوال صاحب د عبدالخالق زوی، د عبدالسلام مسۍ ځان ښیي او دا خپله د عبدالرؤف بېنوا صاحب ته لیک لیکلی دی، په جواب کې دا شیان یې ذکر کړي دي. دی وایي چې زه د کندهار د کاکړو په کوڅه کې زوکړی یم او د بامیزو په کوڅه کې لوی سوی یم او په 1419 لمریز کال چې زموږ له حسابه 1938 جوړیږي دی زوکړی و. په 1440 نو 1915 جوړیږي. د زده کړې ابتدا کوي، لومړی زده کړې چې دي د هلته ترسره کوي تر 1441 لمریز کاله پورې د زده کړې ته دوام ورکوي. بیا د کابل پوهنتون د انساني علومو له پوهنځي څخه راوځي، فارغه کیږي. دا سړی په 1901 کې واوراستئ امریکې له ځي او د امریکې په لویزیانا دولتي پوهنتون کې په بشرپوهنه کې انتراپالوجي چې ورته وایي ماسټر ډیګري ترلاسه کوي. بیا 6 کاله پس یعنې په 1970 کې په دغه امریکا کې دا سړی د بشرپوهنې د مطالعاتو په څانګه کې د امریکې د پنسلوانیا په دولتي پوهنتون کې پی ایچ ډي کوي، یعنی په امریکا کې پی ایچ ډي دی. دا سړی له خپل زده کړو څخه چې کله فارغیږي راځي کابل ته په 1455 لمریز کال زموږ په حساب 1970 بیا تر 1980 پورې د دوی له حسابه 1411 لمریز کاله پورې دی د کابل پوهنتون د فلسفې او اجتماعي علومو په څانګه کې د پوهنوال په علمي رتبه باندې کار کوي. زموږ په حساب پروفیسر وي، خپل هلکانو ته چې دی هغه زده کړه ورکوي. او دا سړی چې دی په 1980 کې جرمني له ځي تر 1999 پورې 18 تقریب کلونه په جرمني کې په هایډلبرګ پوهنتون کې د تدریس کار کوي، یعنی په جرمني کې پروفیسر، په امریکا کې پی ایچ ډي، په کابل پوهنتون کې پروفیسر. نو دا د کم معیار سړی دی. ښکاره خبره ده چې جرمني به هم زده وي، په امریکا کې اوسېدلی نو انګریزي به هم زده وي. د پښتو خو ګر سره دی لیکوال دی، قدرمن سړی دی. د ده په ناچاپو اثارو کې د انګریزي ډېر شیان موجود دي. زړه مې غواړي چې دا زموږ ادارې د ده دا کار چاپ هم کړي، ضایع یې نه کړي. د مونشن موزم کې هلته په جرمني کې هم د کار کړی دی. په 1999 کې چې د افغانستان پیښې زیاتیږي د دغه کاله څخه تر 2002 پورې زموږ د پښین په سرخاب کې کې دا سړی د مهاجر په توګه ژوند تېروي او په دې بایوګرافي کې دا ځای واقعي مادر دی، یعنی یو پی ایچ ډي او یو عالم بیا د دغه وطن له کومو حالاتو سره مخامخ کېږي، بیا دی راځي د هجرت ژوند تېروي. نو دا
یقینا هم سړی دردوي. زموږ پالوال صاحب چې دی د دغه لیکنې دا زموږ د ادب ښایست دی، زموږ د ژبې ښایست دی. په فیلالوژي کې خصوصا چې دی کومه مطالعه وړاندې کوي، کوم نظر وړاندې کوي، هغه د قدر وړ دی او په درنه سترګه ورته ګورم، ماته خوند راکوي. په مجلو کې، په ورځپاڼو کې، په ډېرو کتابونو کې د ده هغه مجموعې چې دي د ده لیکونه وړاندې سوي دي. د یو لیکوال په توګه کې زه در وپېژنم نو د ده ځینې کتابونه چې ماته معلوم دي هغه د پښتو نوی مصدر نومیږي. دا د کتاب دی، په 1442 لمریز کال کې چاپ شوی و. د شاه مقصد زیارت او د هغه تاریخي او اجتماعي ارزښت یې بل کتاب دی. دا د خپلواکۍ په مجله کې پرله پسې چې دی په ګڼو کې چاپ شوی و. دا د کالام تاریخ چې دی دا مولوي عبدالحق لیکلی و، د په انګریزي باندې زموږ پالوال صاحب اړولی دی او د جرمني په انتوپورس پوست مجله کې په پرله پسې ګڼو کې دا د زیار چې دي دا چاپ سوي دي. د دې اندازه کواس دی د پښتو نوی پخوانی تاریخ د کتاب دی په 1994 عیسوي کې چاپ سوی و. معیاري پښتو یې بل کتاب دی، په 1484 لمریز کال کې دا کتاب هم چاپ سوی و. او د پښتو نوی پخوانی تاریخ دویم ټوک دا بیا د کتاب دی او موږ محوه کیږو دا یې بل کتاب دی. وګړي، دوزخیان او سړیان هم لا بیخي په دا لنډو شپو کې ماته سلطاني صاحب ما ویډیو هم وړاندې کړی وه، رالیږلي وو، په هغه کې دا کتاب هم موجود و. د ده ډېر ناچاپه اثار هم که زه ذکر کړم هغه هم د قدر وړ دي او هیله کوو چې په پښتنو کې د پښتنو په سیمو کې اکیډمیانې چې د ادب ته کار کوي دا باید دا کتابونه چاپ ته ورسوي. د پښتو نوی پخوانی تاریخ دریم ټوک، څلرم ټوک دا د کتاب دی. دواړه کتابونه دي. د پټې خزانې تاریخي اصالت یې بل کتاب دی. په اسلام کې د ښځو ازادي که ځانپوش او کوربندي یې بل کتاب دی. د قرآن شریف ترجمه په کندهارۍ پښتو کې دا یې بل زیار دی او د تورات ترجمه او شننه دا یې بل زیار دی. د بودایت اصل او بنیاد تاسو اندازه کوئ دا یې بل کتاب دی. د شوراوک بړیڅان یې بل کتاب دی. د واده داستان په غاړو کې دا یې بل اثر دی. پالوال په باغ ارم کې له شاپیرانو سره بل اثر. د کابل دارالتعدیب مطالعه په انګریزي ژبه بل اثر. د 15 کلن پالوال تیښته بل اثر. ګوډ تیمور بل اثر. ابراهیم علیه السلام په دین او تاریخ کې بل کتاب. غرض دا چې زموږ دغه شخصیت د هیرولو نه دی. 83 کاله عمر چې دی د په دې فاني نړۍ کې تیر کړي دي. خو بهرحال زموږ قدرمن شخصیت چې دی هر کله به ژوندی په پښتو ادب کې د ده یو زوی او یوه لور پاته ده. هغه په جرمني کې اوسیږي خو ده په خپله خپلې خاورې ته ځان راورساو، د هلته استوګن او د هلته خاورو ته وسپارل سو. په پای کې بس دغه پیغام چې تاسو دا سړی ولولئ، زموږ د فیلالوجسټانو سرخیل دی او زموږ په اصطلاح د سرګاڼی دی. ویې ګورئ، د ده آثار وګورئ، د ده آثار ولولئ. د ده په آثارو کې تاسو ډېر شیان پیدا کولی شئ. دا شخصیت نه مري. کورنۍ ته یې په پای کې بیا د تسلیت او د صبر دعا کوم الله تعالی دې د پالوال صاحب هغه لوی جهان چې دی یا نه ختمېدونکي ورځې چې دي هغه د همیشه دپاره وښایسته